مصعب ابن عمیر رضی الله عنه مبارک راځي دا ډېر مالدار ترین کسو مور او پلار ډېر مالدار و د به یوه جوړه جامې چې اغوستلې که نه نو په هغه ټایم کې 200 درهم د یې قیمت و 200 درهم 200 درهمونه تقریبا 52 تولې چاندي جوړېږي نن حساب تاسو کې ما حساب لګولې اوس ما سرګرده تپوس کې چې اوس په توله په څو باندې خو یو څو میاشتې مخکې ما تپوس کړ تقریبا څو 3500 توله ده تقریبا سلوړي کې 52 نه یعنی په اوس کال ما حساب کړو تقریبا 130 140 150,000 روپۍ جوړېږي داسې جوړم چېرته اغوستې ده مصعب ابن عمر به دا اغوستلې وه خو چې کله ایمان راوړو ایمان نو مور او پلار ته هر څه واغسته نو بیا د ټاټ جامې به اغوستې وې د ټاټ او پای کې به په دې غاړه کې غني ورکړې په هغې باندې بیا غطا کړې وه چې کله غزوه بدر وه غزوه بدر او د ضرور گرفتار کېده یو انصاري صحابي گرفتاراو مصعب ابن عمیر به خوا تېرېده نو هغه انصاري صحابي ته مصعب وایي دا ښه مضبوط وتړه وایي د ده مور ډېره مالداره ده او ډېر غټه فدیه به ترې والو ورور یې ورته مصعبه زه ستا ورور ویل چپ ته زما ورور نه زما ورور دا کس دی ته کافر یې کفر نه داسې نفرت بعض روایت پکې راغلي دي اگر چې بعضې علما پې سندي کلام کړی دی خو سیرت کې خیر داسې تساهل کوي دا محدثین ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه خپل زوی عبدالرحمن دا وایي دا بعضې محمد ذکر کوي بعضې عبدالرحمن ذکر کوي په غزوه بدر کې هغه هم راغلی او خلاف کوي نو وایي وروسته به چې کله ایمان راوړی ورته ویل چې پلاره په بدر کې ته څو ځله زما د تورې د لاندې راغلی خو ما چې پلار دی بس نشم ویلی هغه ویل بچیه قسمت دی خره چې زما د تورې لاندې نه وي راغلی ما خو ته صبر نه کوم ما خو ته ډېر صبر کوو